ضربه چوایا کنه. السلام علیکم دوستانو ته سلام او ما تاسو راوسته د رباط قصبة الوداع ته. تاسو ته عرض وکړم رباط چې د مراکو کیپیټل دی، ډېر غټ ښار دی، ډېر صفا ښار دی، خو لکه زوړ رباط دا و. د رباط ابتدا یعنې آغاز د دې ځای نه شوی دا 1200 کاله مخکې چې کله په قرطبه کې د بنو امیه حکومت او دلته کې د هغې الایس چې ورته وایي د هغې ملګري د لباس زینت البربر وي. دلته د زینت البربر حکومت خو لکه د دواړو یو بل سره اتفاق و، نو د هغې په تعاون سره دوی دا یو قصبه آباده کړه، دې ته قصبة الوداع وایي. وادي چې وایي نو دا سیند ته وایي، دریاب ته، او وداع د هغې جمع ده یعنې دریابونه. دلته کې اصل کې د سمندر په ډېرو حصو کې تقسیم شوی دی، خوا دې خوا تللی دی، بحر ظلمات اټلانټیک اوشن کې ورته وایي. دا په دې ځای باندې ختم شوی دی، یو ټایډل ریور دننه تللی دی او په قصبه کې ختم شوی دی، او دا د یونیسکو ورلډ هیریټیج دی. لکه دې له ډېر زبردست اعزاز ورکړی شوی دی. دا په دې کمر باندې دا قصبه جوړه ده، او د دې لپاره جوړه کړې وه چې د دې کې کوم بربر خوارج شو هغې ته به زمرمین وي. نو زمرمین چې ونه هغې چې به د هغې طرف نه حمله کوله، نو دا به لکه دې طرف نه به دې د دفاع کار ورکو، دې په تنجې باندې اخوا دې تللی نه شو. نو دا ځای ورته په دې کمر باندې جوړ کړی او تقریبا 1200 کاله زوړ دی. رباط د دې ځای نه چلېدلی دی، دا ټول رباط چې دی دې نه پس ته جوړ شوی دی. ډېر مزېدار ځای دی چې راشي. اوس موږ تاسو سمندر غاړې لم بوځو او موږ به تاسو ته په دې قصبه کې نور فلمونه هم ښیو، خو ما چې داسې لږ وړوکې غونته تعارف یې وکړم تاسو ته پته ولګي چې دا ځای کوم دی. مننه سکندر خان. موږ راننوتي وختي د دغه ګیټ نه خبل یو ګیټ دی، خو هغه چونکې هغه وخت کې ماشومان د سکول ماشومان چېرته راغلي وو، نو ډېر زیات وو، موږ هغوی له فلم بندي ونه کړله، موږ چې خفه نه شي. نو د هغه د وجې په انټري کې موږ فلم جوړ نه کړو. اوس پکې دننوتې خو لا سار دی، داسې ګڼه ګورنۍ دا ځایونه به د خلکو نه ډکې نه وه. مرحبا بكم. في صاحبك
چې راوځي که نه اوس په لا به دننه ورحمة الوالدين صحیح ستاسو واتساپ شته